مخکې ما دغه ارزو درلودل چې زه به دا ګټم او مخکې د کال د سره ما دې ته کوشش کوم. ډېر زیات به ځان ویاړم ځکه چې دغه برنامه په ټول مکتب کې او زه پکې اول راغلم. اوله دی خو دا 2 کاله کېږي د پروګرام دپاره هلې ځلې کوي. پروس کال یې متاسفانه بریالی نه شو په دې باندې او سږ کال یې د کال د شروع نه دې دپاره ډېرې هلې ځلې کړې وي. شپه ورځ یې په ځان یوه کړې وه او زموږ تشویق هم ورسره و، د استادانو کومک هم ورسره و او شکر الحمدلله چې نن خپل هدف ته ورسېده او دغه ډالۍ ترلاسه کړه. د کال غوره زده کوونکي د سرو زرو قلم په برنامه کې د قلم کورنۍ یو تن غړی وم چې اوس ما په دې برنامه کې 2 مقام حاصل کړی دی. تر ټولو مخکې د خپل مکتب لوړ شخصیت محترم رئیس صاحب څخه ډېره زیاته مننه کوم چې موږ سره دومره زحمت وباسي او دومره پرمحتوا برنامې موږ ته تیارې کړي دي. له هغې څخه وروسته بیا د خپل محترم استادان او مدیر صاحبان څخه ډېره زیاته مننه کوم چې موږ سره یې ډېر زحمت وباستلی او خاص کن له خپل محترم استاد مالکې د محترم استاد مرسل پرواني جان څخه ډېره زیاته مننه کوم او زما پیغام به دا وي چې تاسو ټول ځوانان درس ووایئ او خپل کوششونه وکړئ تر څو خپلې نتیجې ته ورسیږئ. زموږ په دې برنامه کې مختلفې برخې وې، 3 عمده برخې چې موږ په دې برنامه کې وړاندې کړلې او ټولو ولیدل. هغه د 12م صنف څخه د زده کوونکو فراغت غونډه وه، همدارنګې د کلنیو ازموینو نتایج غونډه وه او همدارنګې هغه برنامه چې زموږ 15 ورځو کې سر ته ورسېدله، ترتیب شوې وه، منظمې لایحې وې پکې، منظمې پالیسیانې وې او بالاخره یو زده کوونکي پکې د سرو زرو قلم وګټه. یعنې د سرو زرو قلم برنامه چې عمومي نوم یې د کال غوره زده کوونکی دی هغه برنامه وه. د دې تر څنګ نور زموږ د زده کوونکو استعداد را برسېره کول، نندارې ته وړاندې کول او یو ښکلی نندارتون نندارې ته وړاندې کول. دغه زموږ په دې برنامه کې موږ درلودل چې په نندارتون کې موږ د زده کوونکو په لاس جوړ شوي تابلوګانې وي، رسامیانې وي، کولر پکې وي، حتی بې پیلوټه تیاري او دغه مسایلو پکې دا موږ نندارې ته وړاندې کړل چې شاګردانو په لاس باندې جوړ شوي. برنامه چې تاسو عادي شاهدان استئ ګورو چې الحمدلله دویم کال د سید افغان کوربتوب کوي او په ډېر یو ځانګړې پروسې او پالیسي او اساسونو پر اساس باندې سره برابره شوې ده. نه غواړم چې د دې برنامې په جزئیاتو باندې ډېر بحث وکړم. زه باوري یم چې د غونډې ډېر ګډونوال به د دې موضوع په رابطه سره خبر وي او معلومات ولري. دویمه موضوع موږ الحمدلله په ښوونځي کې د پن سرټیفیکیټ په نوم یوه ځانګړې برنامه لرو چې له لارې هم دا په افغانستان کې هغه برنامه ده چې په لومړي ځل یې سید افغان کوربتوب کوي او موږ یې مخې ته بیایو. درېیم زموږ د درسي سیسټم ته د ډیجیټلایزیشن یا د عصریتوب په ټوله سطح کې یو قوي وګه ورکړې ده
چې په دغه کار باندې زموږ زده کوونکي والدین تر ډېره پورې آګاه دي. الحمدلله موږ داسې یو انلاین سیسټم په ښوونځي کې لرو چې تاسو د خپل موبایل له لارې کولی شئ د خپل اولادونو د الف نه واله تر یا پورې د ښوونځي اړونده ټول مسایل په خطري شکل باندې سره تعقیب کړئ. د دې سیسټم اړونده زه د یو څو مثالونه لکه موږ الحمدلله د آیپیډو د لارې نه په آنلاین بڼه باندې د حاضري مسایل لرو. همدغسې موږ په آنلاین بڼه باندې د ازموینې مسایل لرو. همدغسې مې چې مخکې یاده کړه څه مرتبط چې ښوونځي ته مسایل دي په خپل موبایل کې ټول مسایل سره والدین کتلی شي. مصطفى مصطفى منبعون الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه اليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبعون الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه اليتامى دفا. دا غونډه نه یوازې د کرنیو زحمتونو د پایلو لپاره ځانګړې شوې بلکې نن به د ځینو ځوانانو د 12 کلن سفر د پای ته رسولو خوښي هم لمانځو. دوی ته دې د دغه 12 کلن سفر پای ته رسول مبارک وي. دوی ته به فکر ورکوو چې دوی خپل مسؤلیت تر اوسه هم پای ته نه دی رسولی. دوی باید وپوهېږي چې دوی اوس د ژوند ډېر مهم پړاو پیلوي. زه ټولو شونګو ته وایم چې له تاسو پرته یو زده کوونکی هېڅکله تر بریا نسي رسېدلی. تاسو د زده کوونکو په ژوند کې دومره مهم یاست لکه څومره چې په تعلیم کې کتاب او قلم مهم دی. ژمنه کوم چې د خپلې کورنۍ ښوونځي ښوونکو او مربیانو د ملاتړ پور به په ښه توګه ترسره کوم. साइंस और टेक्नोलॉजी की आदि की पहमदी मकतब के साइंस और टेक्नोलॉजी की आदि की पहमदी पोहंदुल के साइंस और टेक्नोलॉजी की आदि की पहमदी आस्तिल उलूम के चले वारा मिसाल चमन तलक सा अंदाजा दो खुशहाली इत्मीनान रा करे दो खुशहाली या उज़ीर रा कही द सीरत अफगान दागा इक़दाम है चहागा कसान होता जो पास्त्री उलूम के लग सवादा करे ख्वारी करे ज़हमत इस तरह सबरखा दस्तरू दर द कलम गटुन की दी सबरखा द लिफ्टापुन गटुन की दी सबरखा द मडालुन गटुन की दी और सबरखा द नूर हाँ वो बरखो गटुन की दी चरख्तियाम د پام وړ شیان موږ ته دا لازمه ده چې په دغه البته په ټیټه کچه ده چې دغه ځوانان چې نن په دې برخه کې د مډالونو ګټونکي دي د مختلفو تندي موچکو آفرین ورته ورکړو چې بچیا خدای دې وکړي چې ستا په برکت چې په تا کې دغه استعداد شته ته وکولی شې داسې وسایل جوړ کې چې کفري نړۍ ستا په مقابل کې حیران وي. محترمو ملګرو که غواړئ چې خپل اولادونه یو مکتب ته ولېږئ د هغه بیوګرافي اول وګورئ. څوک ده چې دا مکتب یې افتتاح کړی څوک ده چې دا مکتب یې جوړ کړی په کوم فکر په کومو امکاناتو سره یې جوړ کړی. قدرمن نظامي صاحب ستاسو مکتب یوازې د 12مې حوزې نه بلکې د ټول معارف سرلوړي او شامله ده. موږ یې شاهدان یو هغه برنامې چې دوی جوړوي د موږ لپاره یو الګو ده. د دغې ښوونځي فارغینو فضلاو والدینو ته یو ډاډ او اطمینان ورکوم چې تاسو په اولادونو باندې په داسې یو صحنه کې په داسې یو شي باندې یو ستره سرمایه ګزاري وکوله چې
چې دا به انشاءالله د افغانستان په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل کېږي. دا به د افغانستان لپاره انشاءالله یوه ستره حسیه او سرمایه وي. د سرو زرو قلم تر عنوان لاندې ترسره کېدونکې علمي سیالیو دا بهیر چې راپیل شوی او تر دې حده پورې راورسېدل چې نن به هغه ملګري چې لومړی مقام دوم او درېیم ترلاسه کړی دی هغوی ته بډالۍ ورکولی کېږي. زه په ټوله کې ټولو هغو کورنیو ټولو ته مبارکي وایم چې په دې بهیر کې یې ګډون کړی و. زموږ په نسبت باندې دا ټول بریالي خلک دي ځکه د ډېر یو علمي پروسس نه تېر شوي دي او تر دې حده رسېدلي دي او خالق تعالی د دوی لپاره د دوی په علم کې ډېر افزون وکړي او د دوی کوم ودان چې یقینا په ډېر تکلیف کې دا برنامه تر دې سرحده راورسوله. تېر کال هم دغه برنامه دوی درلودله ډېره سایه کړې ده. د قدرمن نظامي صاحب زموږ د مشرانو ملګرو په جمله کې یو له ډېرو نوښتګرو ملګرو څخه دی. خدای تعالی دې ده په عمر او په ځوانۍ په علم برکت کې پورې ودان. وقتی ژاپن با مشکلات اقتصادی روبرو میشه معلمین میگه که از ما شما کسر بکنین، یعنی ما شما را کم کنین که مشکل حل شود. میخوایم واضح بسازم بر رؤسا و مدیران و کسایی که در بخش منابع بشری و تعیین معاش و امکانات بر اساتید فعالیت دارند گوش بکنین. در افغانستان معاش یک معلم 4000 افغانی است. در ژاپن که برین بالاترین معاش یک معلم میگیرن. وقتی معاش یک معلم در یک مملکت کم باشه یادتان باشه کیفیت تدریس پایین میآید. چرا؟ ذهن استاد مصروف وضعیت بحرانی اقتصادی خود است. بعد میبرنش 6000 میسازنش نهایت 12000. باور بکنین ارزان ترین کارمند در شهر کابل و تمام ولایات استاد بیچاره است. Ira